دې کې ډومبې امیجینیشن دی. نه امیجینیشن خو تخیل ته وایي که نه، موږ چې تصور کوو نو چې دا موږ ځای نه امیجن کوو. امیجینیشن آوټپوټ څه دی؟ آیډیاز نه. نو د ټولو نه ډومبې خو اول دا خبره نه ده چې خلک وایي بزنس کې د پیسو نه زیات اهم شی آیډیا ده. لکه دغه سړی چې دا په سپلای باندې 804 ولیکو نو ګوره یو آیډیا څومره کار وکړو، هغه ته هغه تمغه هم میلاو شوه او دومره زیاتې پیسې په مو ګټلې. چې ګورئ بزنس سره چې کله انوویشن یو ځای شي که نه نو د دې نه انټرپرینورشپ جوړ شي. او انوویشن څه دی؟ نیو آیډیاز، سمثینګ نیو. نو چې کله بزنس دی اوس لکه یو سړی لاړو او دکان یې کولاو کړو، د کاروبار شروع کړو، خو یو سړی لاړو دکان یې کولاو کړو، خو داسې دکان یې کولاو کړو چې دا دکان د نورو دکانونو نه په څه وجه باندې بدل دی، په څه داسې پکې نیو سمثینګ نیو څه شته چې دا بدل دی. نو بیا دا بزنس نه دی بلکې دا انټرپرینورشپ دی. اوس دغه شان ګورئ امیجینیشن کې دومره کار دی. لټریچر والا خلک چې کوم که نه دا خیالونو سوچونو فکرونو والا خلک که نه. تاسو ته پته ده چې هینډز فری چې ده نو دا چې لا نوی ایجاد شوی نه 40 کاله مخکې یو فلم کې دا خولی شوې وه. ښه تاسو اوس دا چې کوم فلمونه راځي دي کې اکثر مخامخ هغوی داسې کوي، یو ایپس په هوا کې داسې کېږي یا خوا دې خوا کېږي. اوس ایپل چې دی نه دغه څیز چشمې چې واچوي یو دې ځای ته دغه واچوي مخامخ تا ته چې کوم ځای دی تا ته ټول داسې شي لکه ستا موبایل سکرین او ستا موبایل هغه سکرین ته به دا ایپ اوس چې موږ څنګه په سکرین باندې داسې کوو ته به په هوا کې داسې کوي، ایپ په دې پله کېږي. نه هغه څیز هغه ایجاد کو. نو داسې وایي چې کوم دی نه هنډرډز اف څیزونه داسې شته چې هغه فلم کې ډومبې راغلي دي او ساینټسټ دي د هغې نه یې چې کوم دی نه بیا آیډیا اخیستې بیا هغه کړي دي. نو دا فلم کې آیډیا چا ورکړې وه؟ لټریچر والا خلکو چا چې فلم لیکلی دی. نو دغه امیجینیشن دی. اوس وګورئ امیجینیشن د غني خان چې کوم دی نه په اعلی درجه باندې و او د حمزه بابا. نو ځکه چې حمزه بابا او غني خان چې دي هغوی د شلمه صدۍ د پښتو ادب د ټولو نه غټ نومونه دي. دا د غني خان دا د سیند د سپینو شګو نه مې جوړ کړ یو محل. د سیند د سپینو شګو نه محل نه جوړېږي، دا امیجینیشن دی. د هغې هر یو کړۍ ته چې تاسو سوچ وکړئ که نه نو تاسو بنده حیران شي چې دا څه وایي څه نه وایي که نه. ښه دغه شان د حمزه بابا دا مشهور غزل چې راځه چې یوه جوړه کړو جونګړه په ځنګل کې، دغې کې ټولې کړۍ چې کوم دي دا هم امیجینیشن دی او د هغې نه د هغه پته لګي چې د امیجینیشن په کوم ځای کې و. نو دا په اصل کې د شاعر دا شاعري چې ده نو چې د چا امیجینیشن پاور څومره های دی دومره به د ده په شاعرۍ کې ډپت سی وایي. نو امیجینیشن خو صرف شاعرۍ کې نه دی، نه ما تاسو نه وایي په فلم کې نه دی، په ساینس کې هغه په کار نه راځي، هر یو څیز کې بزنس کې آیډیا نه ده. نو دا امیجینیشن ډومبې سافټ سکل دی.